السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د آیرلند چې اول ټي 20 میچ کوم وشو دغه میچ د افغانستان په کوم وجه باندې ویلو هغه مهمه وجه در سره شریکوم. دغه اولنی ټي 20 میچ کې چې کوم سکواډ اغستل شوی او کوم یو لوبغاړي اغستل شوی نو یو ډېر بهترین سکواډ یقینا چې په دغه سکواډ باندې افغانستان ټیم میچ ګټلی شو، خو افغانستان سره قسمت موفق نه کړله او بل افغانستان دغه لوبغاړو افغانستان کپتان دغه بعضي مطلب شینو افغانستان له میچ ویلو کوم تاسو راشو دغه اولنی ټي 20 میچ کې افغانستان ټیم سره نه بیټسمنانو باندې افغانستان ټیم یو غلطه فیصله وکړه. یو نیم سل سکور هدف افغانستان ته په دغه وکټ باندې دغه هدف ډېر زیات سخت ډېر زیات کوم تاسو وګورو نو دغه وکټ دومره سخته وکټ وکړه، دومره سخته وکټ د افغانستان په قربتو باندې چې دغه دومره سخته وکټ افغانستان ټیم جوړ کړی و د افغانستان ټیم په نقصان باندې تمام شوله. کوم تاسو وګورو افغانستان ټیم نه بیټسمنان اغستي او د هر څه نه مخکې دا چې دغه وکټ سخته وه په دغه وکټ باندې دغه سکور ډېر زیات سکور دومره غټ سکور لکه آیرلند چې افغانستان ټیم ته 200 یا 200 یا 200 سکور وکړي نو دغه سکور هم راوړي ځکه چې افغانستان سره کم نه هم پورې بیټینګ نو تقریبا 200 سکور په دغه وکټ باندې راوختل، خو چې الله دې دا وکټ سخته نه وي او وکټ نرمه وي او د بیټسمن سره کومک کولې آیرلند ټیم ډېر په سخته باندې دغه سکور وکړ. کوم تاسو وګورو د هغې کې چې کوم ټیکټر په نوم باندې یو بیټسمن و هغې پکې نیمه 50 ول کوم تاسو راشو نو اولنی وجه خو دغه ده چې یاره دغه وکټ سخته افغانستان ټیم جوړ کړی د افغانستان په قربتو باندې دغه میچونه کېږي په کار ده چې په نه بیټسمنانو سره نرمه وکټ جوړه کړې وي که آیرلند ټیم مطلب افغانستان ته 200 سکور هم کړی وي افغانستان ټیم به دغه سکور چیز کړی وي. دویم وجې طرف که موږ راشو ابراهیم ځدران ټاس وګټو او په دغه سخته وکټ باندې ابراهیم ځدران چې دی آیرلند ته بیټینګ ورکړو او آیرلند یو نیم سل سکور وکړل نو دغه هلته هم ابراهیم ځدران دغه شانه غلطي وکړه ځکه چې دغه ټاس ورکول په دغه سخته وکټ باندې دغه په کار نه و ځکه چې افغانستان سره بالینګ ښه دی که یو نیم سل سکور یو سل څلوېښت سکور پورې افغانستان ټیم کړی دی په اولني دغه بیټینګ باندې چې ټاس یې ګټلی و نو آیرلند ټیم دغه سکور بیا نشو چیز کولی. بل دا که موږ راشو د افغانستان درې مهم لوبغاړو مطلب 0 سکور باندې وټ شو، ګربز عظمت الله عمرزی ننګیالي خروټی مطلب درې لوبغاړي چې په ټي 20 میچ کې درې لوبغاړي ستا مین درې لوبغاړي په 0 باندې وټ شو نو دا خبره هم د ټیم په ګټه کې رول نه ادا کوي. بل موږ تاسو راشو نو الکانو غیر ذمهدارانه شاټونه وویل پارټنرشپ کم بیټسمنانو صدیق اتل لپاره خلک اوازونه جګ کړي صدیق اتل ښه بیټسمن دی ښه لوبغاړی دی ښایسته لوبه کوي هغه چې بیا راشي غلط شاټ وایي اوټ شي یو سکور یې کړی دی. بل که موږ تاسو وګورو افغانستان په دغه سکواډ کې څلور نوي لوبغاړي څلور ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی صدیق اتل اسحاق رحیمي اجاز احمدزی او ننګیالي خروټی نو دغه سکواډ کې دغه څلور لوبغاړي کوم چې ینګ لوبغاړي دي مطلب کوم چې ځوان لوبغاړي دي دغو ته خو چانس ورکول پکار دي خو دوو ته په یو کې چانس ورکول پکار دي دوو ته په بل کې چانس ورکول پکار دي ځکه چې دغه ځوان لوبغاړي چې کوم دي که تاسو وګورئ اجاز احمد سکور ونه کړل صدیق اتل سکور ونه کړل اسحاق رحیمي بیا هم ګزاره وکړه ننګیالي خروټي بیا هم ښه بالینګ وکړو خو بیټینګ یې ونه کړو. دغه ځوان هلکان چې دي دغه پرشر اخلي دغه پرشر نشي هینډل کولی هغه په اولني میچونو کې سکور نشي کولی نو په کار چې دوی اغستی وی دوی کې نیولی وی دوی په بل میچ کې اغستی وی نو دغې وجې نه افغانستان ټیم دغه میچ وویلو ځکه که موږ تاسو وګورو زاړه پلیران چې کوم دي زاړه لوبغاړي چې کوم دي هغوی بیټینګ کوي خامخا یې کوي که یو ونې کې بلې کوي که بلې ونې کې بلې کوي خو دغه نوي لوبغاړي په یکدم په یو میچ کې 100 او 15 بول دا هم د افغانستان په توان باندې تمامېږي. تاسو هم خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې یاره څه وجه وه چې افغانستان ټیم دغه اولنی ټي 20 میچ وویلو په دویم ټي 20 میچ کې څه کول پکار دی افغانستان ټیم له د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو خپله د الله په امان.